السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډیر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته وایم چې پاکستان یو ځل بیا واضحه دغه خبر ورکړی ده چې د افغانستان رشید خان محمد نبی قیس احمد دغه ټول لوبغاړي یعنې تیار دي چې پاکستان ته دوباره راسي او په پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کړي. او بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې په دغه وخت کې افغانستان کرکټ بورډ هم د افغانستان هغه غازي امانالله خان ټورنمنټ چې کوم د 50 ورځې لوبې هغه هم همدغه وخت کې اعلان شوی دی. نو آیا افغانستان کرکټ بورډ به دغه رشید خان محمد نبی او قیس احمد دوی پرېږدي دوباره پاکستان ته چې هلته په پاکستان سوپر لیګ دغه بقایي لوبه کې لوبې ترسره کړي؟ ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم زه تاسو ته دغه خبرونه شروع کوم چې اول به زه تاسو ته وایم چې نن په آی پی ایل کې د کولکتا نایټ رایډر او راجستان رویلز مابین کې یوه لوبه ترسره شوله، حالانکې دغه لوبه بیا راجستان رویلز ورنه ډېر په اسانۍ سره ګټلې ده. په دغه لوبه کې کولکتا نایټ رایډر اول بیټینګ ترسره کړ، 140 رنزه ټارګټ یې راجستان رویلز ته ورکړی و. هغوی بیا ډېر په اسانۍ سره په 6 وکټو باندې دغه لوبه وګټله، یعنې 19 اوور کې دغه 140 رنزه ټارګټ یې ورکړی و، 4 لوبغاړي ورسول، نو دغه لوبه په اسانۍ سره وګټله. خو سبا ته به زه تاسو ته وایم چې په آی پی ایل کې 2 ډېرې په زړه پورې لوبې هم ترسره کیدونکې دي. دغه اولنۍ لوبه به زه تاسو ته وایم چې چنای سوپر کینګ ټیم چې کوم د مهندر سنګ دوني د آر سی بي ټیم رویل چیلنجر بنګلور ویرات کوهلي ټیم سره دوی غرمې ټایم کې دغه لوبه ترسره کوي. خو ماښام ټایم کې چې کومه لوبه ترسره کیدونکې ده د افغانستان رشید خان دوی ټیم سنرایزرز حیدرآباد ډیلی کیپیټل سره خپله ډیره مهمه لوبه ترسره کوي. او بل طرف ته رشید خان بیا وایي چې موږ پوره امید لرم چې موږ به دغه دویمه لوبه هم د خپل ټیم لپاره ګټم او دغلته د موږ کین ویلیمسن راتګ سره د موږ د ټیم بیټینګ هم ښه سوی ده. نو زه پوره امیدوار یم چې په دغه لوبه کې به د خپل ټیم لپاره ګټور بالینګ هم ترسره کوم. او بل به زه تاسو ته وایم چې سبا ته یعنې د یکشنبې په ورځ باندې د زیمبابوې او د پاکستان دغه درېیمه شروریزه لوبه هم ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه که هر یو ټیم وګټي نو دغه د 3 میچو سیریز به هم هماغه ټیم وګټي چې دغه لوبه 1:30 بجه د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي او د جیو سوپر او پی ټي وي سپورټ باندې تاسو دغه لوبه لایو هم کتلی سئ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې پاکستان واضحه دغه خبر ورکړی ده چې دغه کال ته چې کوم د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا ویسټ انډیز لوبغاړي تیار شوي دي چې دوباره پاکستان ته راسي او د پاکستان سوپر لیګ دغه بقایي لوبه کې لوبې ترسره کړي. زه به تاسو ته وایم چې دوی وایي چې شاکب الحسن، تمیم اقبال او مارټن کاپټل غوندې لوبغاړي په A کټګري کې دوی اچولي دي، یعنې پلیټینم کټګري کې اچولي دي. هغه څو ورځې مخکې ما تاسو ته یو خبر درکړی او که تاسو ته یاد سي چې د پاکستان سوپر لیګ دوباره مینی اکشن ترسره کیږي چې همدغه 3 ورځې وروسته به که خیر دغه اکشن ترسره سي. او په دغه کې نه تنها رشید خان خو اول نه اخیستل شوي دي، د افغانستان نجیب زادران، رحمان الله ګوربز، کریم جنت غوندې لوبغاړي هم دوی په ډرافت کې اچولي دي. زه به تاسو ته وایم چې دوباره به د دوی دغه اکشن ترسره کیږي، حالان کې غټ اکشن به نه خو معمولي اکشن به ترسره سي، ځکه د انګلینډ او د ساوت افریقا او همدغسې د اسټرالیا هغه ښه لوبغاړي پاکستان ته دوباره نه راځي او دلته لوبې نه ترسره کوي. خو اصل کې خبره دغه ده چې افغانستان کرکټ بورډ یو وخت کې دغه خبر ورکړی او چې کله د افغانستان شپږیزې لوبې یا همدغسې د افغانستان په داخل کې چې کومې لوبې ترسره کیږي، نو دغه وخت کې به موږ د افغانستان یو لوبغاړي ته هم اجازه ورنکړو چې پاکستان سوپر لیګ یا آی پی ایل یا بګ بیش یا هر یو لیګ چې کوم هغه وخت کې شروع کیږي، نو هغلته به موږ اجازه نه ورکوو چې دوی پرېږدو، بلکې به دوی به د داخل کرکټ کې د افغانستان په داخل کې به لوبې ترسره کړي. دغه 5 ټیمونه نن اعلان کړی دی چې غازي امانالله خان 50 ورځې لوبې دي چې دغه به زه تاسو ته وایم د یو ټیم کپټان رحمت شاه ده، د بل حشمت الله شهیدي ده، ګلبدین نایب ده، نجیب زادران ده او اصغر افغان ده. دغه لوبې 25 مای باندې شروع کیږي او همدغسې 12 جون پورې بیا دوام کوي او د پاکستان سوپر لیګ چې کوم دغه اولني جون باندې شروع کیږي. نو دغلته اوس خبره پاتې کیږي چې ګوره چې افغانستان کرکټ بورډ په خپله خبره باندې درېږي او که چېرته د افغانستان لوبغاړي رشید خان محمد نبی او همدغسې قیس احمد، نور احمد او وقار سره هم خیر او که بعضې کوم بل لوبغاړی واخیستل سي هغوی ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته لاړ سي، اول ته پاکستان سوپر لیګ کې لوبې ترسره کړي. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.